14 کلن هلک تندي واخیست، لاس یې وتپاوه، تشه درۍ وه، سترګې رڼې کړې، کښېناست. له کړکۍ څخه د سپوږمۍ راوتلې رڼا پر بدنۍ لګېدله. هلک اوبه وڅښلې، بیرته اوږد وغځېد، کړپ سو، تړلې بسترې ته یې وکتل، سترګې رډې راوختلې، خوله یې چغې ته خلاصه کړه، نه کېده، زبون یې وهل سوی و. پر لاسو یې زور راویست، د ولاړېدو سیکه یې ختلې وه. تر څنګ یې بسترې ته وکتل، هیڅ هم نه و. یو دم ولاړ سو. په کلا کې زوروره ناره راوګرځېده: ادې! په دهلیز کې ډډ نارینه غږ واورېدل سو: یا الله، ملا صاحب راغی. ښځو منډه واخیسته، یوې تفدانۍ په پښه ووهله، د بلې د ټیکري پیڅکه د بدنۍ په څوشکه کې بنده سوه. ټول له کوټې ووتې. 2 تنه راغلل، له عمره پاخه ول، غټې ژړې لونګۍ یې تړلې وې. یوه د پراته هلک لاس ورپورته کړ، یوه شېبه غلی و، بیا یې وویل: نبض یې ښه دی. لاس یې پرېښود، د هلک مخ ته یې وکتل، ورو یې وویل: ملک صاحب، ما ته خو د ویرې علامه ښکاري. شونډه یې وتلې ده. ملک پراته هلک ته کتل. سړي وویل: له څه وخت راهیسې همداسې بې حاله دی؟ ملک ټوخي واخیست. کڅوړنې سترګې یې له اوښکو ډکې سوې. په زحمت یې ویل: بس نیمه شپه یې چغه کړه، ورغلو، په مټ کې یې تر چوترې ځان را رسولی و. سړي د صدرۍ له جیبه قلم راوایست، کوچني چوکاټونه یې ولیکل، کاغذ یې ملک ته ونیوه. د پیرانو علامه ده، خو ته فکر مه خرابوه. دا تعویض په 7 سرو ټوټو کې ونغاړه، هلک ته یې ور په غاړه کړه، خدای به کوي تعویض به کوي، د انس و جنس له شره به په امن کې وي. ملک کاغذ ور واخیست، ملا ته یې د 20 افغانیو لوټ ونیوه. دواړه له کوټې ووتل. هلک په 2م سهار سترګې رڼې کړې. د جارو غږ یو دم ودرېد. یوې پیغلې منډه واخیسته، له چوترې چغه راغله: ملک لالا، تواب په صد راغی. کوټه له وړو زړو ډکه سوه. ملک او 2 نور نارینه تواب ته نږدې کښېناستل. ښځې له وره سره ولاړې وې. تواب په ویره یوې بلې خواته کتل. ملک د هغه لاس ورپورته کړ، په خپل ټټر پورې یې ټینګ ونیوه. په خوند یې ویل: تواب زویه، زه یم، ملک لالا دی. ویې ټوخل. یوې ښځې په بیړه تفدانۍ ورته ونیوله. هلک هماغسې وارخطا سترګې رغړولې. ملک په ځوټو وویل: بلا و بلا. یوه ډنګره ښځه رامخته سوه. خړ ټکری یې پر مخ ورکش کړ. غلې ودرېده. څه وایه ملک لالا؟ زوی ته دې شیدې راوړه. ښځه په بیړه له کوټې ووته. ملک تواب تر غومبوري کش کړ. یو دم یې وخندل: د ملک لمسی او دومره ویره؟ زړور اوسه، زه، پلار او تره دې ټول دلته یو. هلک هماغسې سترګې رغړولې. ښځینه وارخطا غږ واورېدل سو: ها، دا دی. ملک له شیدو ډک ګیلاس ور واخیست، د تواب خولې ته یې وروړ. هلک مخ واړاوه. ملک ویل: وڅښه. تواب ور ونه کتل. ملک په عمر پاخه ځوان ته مخ ور واړاوه. ورو یې ویل: باتوره زویه، یوازې به یې پرېږدو. 3 نارینه ولاړ سول. ملک ناره کړه: بلا و بلا. ښځې په رېږدېدلي غږ وویل: څه وایه ملک لالا؟ په هلک پام کوه. د ښځې د ټیکري پیڅکې لړزېدلې. ټول له کوټې ووتل. ښځې په بیړه دروازه پورې کړه. د هلک سر یې په غېږ کې ونیوه. په چغو چغو یې وژړل. تواب ویل: ادې، اوس ښه یم. ښځې د خپل زوی پر تندي شونډې کښېښودې. په ژړا یې ویل: زما خو دې لړمون خوړین که. وروسته یو دم ولاړه سوه. له خړ دیواله یې یو چوکاټ سوی عکس را بیل کړ. په عکس کې یو نوراني بوډا اوږده سپینه ږیره نیولې وه. پر 2 اوږو یې کوترې ناستې وې. په غاړه یې شنې زرغونې مرۍ راځړېدلې. ښځې عکس ښکل کړ، د هلک پر ټټر پورې یې وموښه. د ځانه سره یې ویل: یا غوث العظمه، را رسېږه. بیا یې ګلاس ور واخیست. د زوی خولې ته یې ورنږدې کړ. هغه 2-3 غړپه شیدې وڅښلې. ورو یې ویل: ادې، عجبه بلا مې ولیده. ښځې په حیرانۍ ورته وکتل. تواب ویل: 21 ژوندی شی پر بسترې ناست و.
د پلاستیک غوندې روڼ برېښه ده. لاسونو او پښو یې درې ګوتې درلودې. یوه سترګه یې وه، هغه هم په تندي کې. ښځې د هلک پر بغور شونډې کښېښودې. ورو یې وویل: اه زویه، ځینې خوبونه درانه وي. د تواب تندی تریو سو. په قرآن که درواغ درته وایم، په خپله مې ولید. د انګورو د پاڼو غوندې غوږونه یې وو. ښځه ورو ولاړه سوه. عکس یې په احتیاط راوځړوه او ویې ویل: ځم چې غواړه ډوډۍ درته راوړم. توپ باغ ته واوښت. هلکان دیوال ته غلي کښېناستل. یو ویل: دا د توپ بازۍ لپاره ښه ځای نه دی. تېر ورځ هم همدا کانه را باندې وسوه. له باغوانه په منډه را خلاص و. بل په خبره کې ورولوېد: تا توپ تر دیواله واړوه، ته به یې راخلې. نه. ټول غلي سول. یو ویل: تواب ته څه نه وایي؟ باغوان له ملک کاکا سترګه کوي. تواب د مکتب بکس دیواله ته ودراوه. یو هلک په بیړه ولاړ سو. د دواړو لاسونو ګوتې یې سره وربیستې. تواب پښه پرې کښېښوده. غبرګ لاسونه یې د پخڅې سر ته ورسېدل. پښې ته یې زور ورکړ. له پورته مړې لوټې راولوېدې. درب سو. تواب په باغ کې و. غلی کښېناست. مخامخ یې وکتل. د مڼو ګڼې ونې ولاړې وې. مخکې ولاړ. اوږه یې د یوې ونې څانګې ته سیخه سوه. لاندې په شنه رشقه کې څو نیم خامه مڼې ولوېدې. پرېوت. سپین پتنګ والوت. د رشقې شنې پاڼې یې سترګو ته ودرېدې. سر یې پورته کړ. د ونو تر سپېرو تنو ورهاخوا د چنار له لښتو جوړه ځاله ښکارېده. په بیړه یې شاوخوا وکتل. د توپ درک نه و. کیڼ لاس ته تاو سو. کوهي ته یې وکتل. توپ د اوبو د رایستلو ماشین ته نږدې پروت و. ځیر سو. کوهي ته د کوزېدو زینه ماته وه. تواب یوه شیبه ودرېد. بیرته یې د دیوال خواته مخه کړه. درب سو. توپ یې پښو ته ولوېد. تواب چیغه کړه. مخامخ پر دیوال ورغی. ټوپ یې کړل. لاسونه یې د دیوال سر ته ورسېدل. بیرته شا پر تخته پرېوت. یوه لویه لوټه راغله. ځان یې څنګ ته کړ. لوټه باد سوه. باغوان ناره کړه: څوک یې؟ تواب د باغ د دروازې خواته منډه ور واخیسته. له مچلوغې وارسوې ډبره یې تر غوږ تېره سوه. هلک شوی له باغه ووت. کور ته راغی. مور یې مخې ته ورغله، خو یو دم ځای پر ځای ودرېد. په چوتره کې ملک ناست و. تواب کوټې ته ولاړ. زړه یې خولې ته راغی. توپ کټ ته نږدې پروت و. د هلک تبه سوه. پلار یې ډاکټر ته بوت. ماخوستن له خویندو سره پرېوت. سهار یې سترګې ورغړولې. سترګې یې رډې راوختلې. په غاب کې مالټې پرتې وې. کړپ سو. هلک پر خپل سر کمبله ورکش کړه. د کمبلې تر چولې یې ور وکتل. له سپینو خیرونو پایڅو تورې ډنګرې پښې راوتلې وې. ژر یې مخ لوڅ کړ. مور یې په کاچوغه کې دوا اچوله. تواب په بیړه وویل: مالټې؟ غولي ته یې وکتل. هیڅ هم نه و. ښځې وویل: تر تا مې ځار کې مالټو ته دې زړه سوی؟ د تواب سترګې رډې راختلې وې. ښځې د هغه پر تندي لاس کښېښود. ورو یې وویل: په دې پسرلي کې مالټې له کومه سوې؟ تواب غولي ته کتل. بیا یې دوا وخوړه. غلی پرېوت. ساعت وروسته ولاړ سو. په چوتره کې یې نیکه د چلم نلکۍ خولې ته نیولې وه. بوډا یو دم وخندل. له خولې سپین لوګی راووت. هلک یې تر لاس کش کړ. پر زنګانه یې کښېناوه. په خوند یې وویل: اوس لکه چې ښه یې؟ تواب خپل نیکه ته وکتل. لا یې پر شونډو له پرتو سپینو برېتو څخه خړ لوګی راووت. تواب ورو وویل: ځم، له هلکانو مې د مکتب بکس راوړم. ملک یو دم چغه کړه: بلا و بلا! ښځه په بیړه راغله. بوډا ټوخي واخیست. په زحمت یې وویل: بکس راوړه. ښځه کوټې ته ننوته. بوډا وخندل. بکس دې د عطاګي زوی راوړ. ویلې چې په خاورو کې درنه پاتې و. تواب غلی و. بوډا وویل: له چا سره خو به دې نه وي خوړلې؟ هلک د نه په بڼه سر وښوراوه. ښځې وویل: ها. تواب ور وکتل. مور یې بکس ورته نیولی و. ورو ولاړ سو. بوډا وخندل: چېرته؟ ځم، کورنۍ وظیفه مې نه ده لیکلې. تواب کوټې ته ولاړ. کتابچه یې راواړوله. سترګې رډې راوختې. ورکړل سویو پوښتنو ته سم ځوابونه لیکل سوي ول. بله کتابچه یې وکتله. سوالونه حل و. ځان یې په کمبله کې ونغاړه. غلی کښېناست. قلم وخوځېد. تواب په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. د کتابچې پاڼه واړول سوه. قلم ولیکل: له ما مه ویرېږه.
تواب دیوال ته ور وښوید. قلم ولیکل: مرسته غواړم. هلک په ماته ګوډه ژبه وویل: ته څوک یې؟ ولیکل سول: د یوه لرې ستوري اوسېدونکی.